په نالیدلو پسې اوښکې نهمه برخه. اوس دې پوډري زوی لپاره دی غواړې زما د لور ژوند خراب کړې. ښه ده چې بیا په دې موضوع هیڅکله هم زما کور ته رانشې. خو کاکا مې 2 پښې په یوې موزې کې واچولې چې دا به رانه هیڅوک نشي کولی. پلار مې هر څه ورسره بس کړل. ورته یې وویلې چې تنها خبره یاده شوه، نه کوژده شوې او نه بل څه. خپل کار دې کوه. خپل کار کوم. خو کاکا مې ټول خپلوان خبر کړل په فرشتې باندې څوک مرکه نشي کولی. سړه ساه یې واخیسته لکه چې ډېرې خبرې مې وکړې. بیا یې زیاته کړه زه د دروغو د مینې تمثیل نشم کولی. هر څه مې درته رښتیا وویلې. زه نه غواړم هغه پوډري مې د ژوند ملګری شي. نه مې غوښتې چا پورې زړه وتړم. خو ستا کریار، اخلاق، پاک زړه او رښتینولي دې ته مجبوره کړم چې زړه مې در سره وتړم. باور وکړه ما په مینه باور نه درلوده، خو تا مینه را باندې وپېژندله. ستونه یې ډک شو. ما یوازې پرېږده. غټې سترګې وځلېدې. زه د هغې سترګو کې دننه وم. د هغې ډکو سترګو کې مې ځان ولیده. بیا یې وویلې دلسوزه اوس ته څه وایې؟ ومې ویلې لیونۍ اوښکې دې پاکې کړه. زه به هغه وخت تا پرېږدم کله چې دې خپل سیوري په ورځ کې پرېښودې. زه به لکه سیوری در سره یم. بس دومره رښتینولي زما دپاره بس دی. خو چې پلار دی زموږ په طرف وي بیا غم مه کوه. خدای پاک به ډېر ژر موږ سره یو ځای کړي. له جبنه یې سپین دسمال راوویسته. د سترګو کونجونه یې پې پاک کړه. اوښکې وچې کړې. بیا یې زیاته کړه دا هغه څه و چې باید ما درته ویلي وای. ما ته اجازه راکړه زه به هم لاړه شم. خو دومره ژر ما خو درته ویلي و که نه چې پټه راغلی یم. که اجازه راکړې نو ښه به وي. هغه رانه تله خو زما زړه هم ودرېدا نه و. غوښتل یې چې له هغې سره لاړ شي. په نه زړه مې ورته وویلې خوښه دی. داسې په ناهیلیو وغږېدو لږ څه ډاډه شه. ورته ومې خندلې نه خو زړه مې نه غواړي چې هغه لاړه شي. مسکۍ شوه. مجبوره یم. خیر دی. که خیر و بیا به وګورو. په خدای دې سپارم. ملګري ته یې غږ وکړ راځه چې ځو. روانې شوې. زه ځای پر ځای ولاړ وم. حرکت مې نه درلوده. هغې پسې مې کته. په تلو کې هغې هم 2 ځلې راوکته. زما نظر د هغې نه جلا کېده. دروازې ته ورسېده. لاس یې راته وښوروه. شیبه پس مې له 2 سترګو پنهانه شوه. بس یو غیبي کار و. یوه صحنه وه تېره شوه. فکر مې وکړ چې که خوب مې لیدلی وي. بیا مې له ځان سره وویلې نه خوب نه ده. عجیبه حالت و.